والله چې یو اتاق د دې ولس لپاره څوک جوړوي زه په افتخار کوم. دا خو لا غټه شفخانه. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ یو ورور افغان ورور چې د عطا خیریه بنسټ لري، هغه په خارج کې د اروپا د ځینو ملکونو نه د افغانانو په مرسته باندې یو ترتیب برابر کړی دی چې دلته یو هسپتال به د زړه د هسپتال چې په افغانستان کې وجود نه لري. نو دا اقدام استایو. هر افغان چې په هر ژبه باندې گویا وي، هر څوک وي چې افغانستان او خلکو ته کار کوي، دا زموږ د زړه سر دی او موږ ورته پوره احترام لرو. او په ټولو افغانانو بیا هم غږ کوم چې د داسې اشخاصو پوره احترام وکړي، ځکه داسې اشخاص په ملت کې ډیر کم وي. نو زه یې هم ملاتړ یم، الله دې خیر او برکت ورکړي، د دې ټیم ته دې الله خیر او برکت ورکړي. همچنان هغه افغانانو ته چې مرسته کړې ده، دا د یو ملت په خاطر کړې ده. دلته افغانان یو، دلته که هر څوک دی، که وزیر دی، که والی دی او که عادي فرد دی، دا افغانان دی او انشاءالله دا وطن په حق لري او د اندو لپاره جوړی او برابري. نو هغه افغانانو چې په خپل لاس باندې پیسې ګټلې دي، په سخت مشکل باندې د ورور سره مرسته کړې ده، ترڅو دلته هغه ځورېدلي ملت لپاره یو شفخانه جوړه کړي. ډېرو ځایانو کې وګرځېدلو د ځمکې لپاره. دغه ساحه بنثار نومیږي او هغه ساحه د شهدای صالحین ده. همچنان د کارتنو ساحه هم ورسره وصل ده. ډېر یو ښایسته او ښکلی ځای دی. ځمکه د دولتي او دا خو وایي چې 20 جریبه او 50 جریبه او 10 جریبه او 20 جریبه په دې باندې ما کار نه کیږي. راشه په زرهاو جریبه ځمکه دغلته پرته ده او هسې فضول. دغلته که دا 100 جریبه هم وغواړي نو دته به حاصله شي، انشاءالله دولت به هم ورته ورکړي او دلته ښه معیاري شفاخانه جوړیږي. دا همیشه وایي چې د کابل په زړه کې زه شفاخانه جوړوم، نو بهترین ځای دغه دی. نو همچنان دولت والا باندې غږ کوم، په د باندې هم غږ کوم چې راځئ دغه ځای بهترین انتخاب دی، ښکلی ځای دی. یعنی په دې باندې د کندهار نه، د لوګر نه، پکتیا، خوست، ننګرهار، همدارنګه شمالي ولایت ټولو لارې ورته نږدې دي او ډېر یو زبردست نما هم لري. یعنی ګر چاپیر غر دی، سیاحتي ځای هم لري. نو بهترین موقعیت، ښکلی موقعیت. نو دا د سره شریکو. نو راځئ د خپل ملت لپاره، همدارنګه د خپل وطن لپاره، که وړوکی وي که غټ کار وي، دا ورته وکړئ، ترڅو هغه خپل حق تاسو ادا کړی وي د خپل ملک لپاره. دا ولس ځورېدلی دی. والله چې یو اتاق د دې ولس لپاره څوک جوړوي زه په افتخار کوم. دا خو لا غټه شفاخانه ده. السلام علیکم ورحمت الله.